درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان روسیې، چین او پاکستان ته وایي امریکا را سره پخلا کړئ. د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند نن د کابینې د یو شمېر مهم غړو په ملتیا یې په ار کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره لیدلي. په دې لیدنه کې حسن اخوند له یادو هیوادونو غوښتي چې امریکا او نړۍ دوی سره د اړیکو ښه کېدو ته وهڅوي او په خبره پر افغان ولس نور فشار رانوړي. طالبانو له دې فشار راوړلو څخه خپله موخه نه ده واضح کړې. وویل کېږي چې دا ډله په افغانستان کې له حکومت اعلانولو څخه تر څه باندې یوه میاشت وروسته هم د نړیوال رسمیت نه پیدا کولو سخته اندېښمنه کړې ده. معلومه نه ده چې د یادو هیوادونو استازو طالب چارواکو ته د دغې غوښتنې د پوره کولو لپاره د مرستې ډاډ ورکړی دی او که نه. روسیې، چین او پاکستان خپله هم لا د طالبانو اعلان شوی اماراتي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شنونکو په آن طالبانو له همدې کبله د خپلې اعلان کړي سرپرستې کابینې د لوړې مراسم لغوه اعلان کړل چې د رسمیت پیژندلو په اړه له نړیوالو ناهیلي شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د یادو مراسمو د ځنډ دلیل د وخت سپما او د خلکو ته د زر خدماتو رسول ښودلی دي. نړیوالې ټولنې او ګڼو هیوادونو د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره ګڼ شرطونه ایښي او هم یې ورسره خپلې مرستې مشروطې کړي دي، خو طالبانو د دغو شرطونو منلو ته نرمښت نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.